وای د پردو نه محرومو نارینه‌و سره د ښځینه‌و دپاره اړیکه ساتل څنګه دي؟ او که بیا هغه ورته ووایي چې ته د بل چا سره اړیکه لرې یا دې لرله، دا قسم ورته وکړي چې نه مې لرله او نه لرم، او حال دا چې دې لرله یا وس لري، نو د دغه ګناه څخه د توبه کولو طریقه راته بیان کړي او دا څومره ګناه ده. محترم خور، ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې دا ډیره عظیمه ګناه ده، ځکه یو خو په دې کې بې حیایي ده. د پردۍ ښځې دپاره د پردې نامحرمه سره چې نه د دې خاوند دي، نه ورور یي، نه زوی یي، نه بل قریب یي، د هغه سره ناجایز روابط ساتل دا بالاخره د دنیا او د آخرت رسوایي او شرمندګي ته رسیږي. او بیا په درواغو باندې قسم کول چې یو څوک په درواغ قسم کوي، دا بله ګناه ده. او همدارنګه دا داسې یو ګناه ده د ښځو دپاره د پردو نارینه‌و سره اړیکې ساتل، یا د نارینه‌و دپاره د پردو ښځو سره اړیکې ساتل، چې دا یوازې د دغو دوو انسانانو رسوایي او شرمندګي نه ده، بلکې خدای مکړه دا د دغو دوو کورنیو بلکې د دوو قومونو یو بدرنګي او رسوایي ده. او همدارنګه که چیرې خدای مکړه دغه دوه کسان تائب نسی، نو بیا به د دوی ژوند خرابي، د دوی به آخرت خرابي. په ژوند کې به هم رسوا او شرمنده، او په آخرت کې به هم خدای مکړه رسوا او شرمنده وي. او د دې ګناه څخه توبه کولو اسانه طریقه دا ده د چا سره چې مناجایز تعلقات دي، د هغو آی ډي ور بنده کړي، د هغه لمبر بند کړي. که بیا هم په دې ګناه اخته کېدلاست، نو موبایل څخه لاس واخلئ. که د موبایل څخه مو چاره نه لرله، خپل سیم کارت بدل کړئ. بس همدغه لارې چارې دي. او په اخلاص باندې چې الله ته تائب سي انسان، بیا الله پرده هم کوي، الله د ګناه څخه هم را بچ کوي، الله د دنیا او د آخرت عزت هم ورکوي.